السلام علیکم، وخت مو بخیر. پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. افغان ولسمشر په یو نوي پیغام کې له وسلوالو طالبانو څخه د اوربند غوښتنه بیا تازه کړه او غږ یې وکړ چې په دې توګه له نړیوالې وبا سره د مبارزې له هڅو سره مرسته وکړي. ولسمشر غني یو ځل بیا وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د ناټو غړو هیوادونو او په خپله افغان حکومت په وار وار پر ټولو هغو ډلو چې د نړیوالې وبا سره په دې حساس وخت کې د جګړو ډګرونه لا تاوده ساتلي دغه غوښتنه کړې. ولسمشر اشرف غني د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یوه ویډیویي پیغام کې ملت ته په وینا کې دا خبره وکړه. ولسمشر غني په مخمنۍ وینا کې دغه راز وویل چې د نړیوالې وبا په اړه یې له نړیوالو سازمانونو سره د مرستو د همغږۍ یوه طرحه جوړه کړې ده چې پنجشنبه به د کابینې په غونډه کې تصویب شي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي ینسن سټولټنبرګ د دې سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د چهارشنبې په ورځ له طالبانو څخه د بریدونو د درولو غوښتنه وکړه. نوموړي ویلي باور لري چې د سولې هڅو د پیاوړتیا لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او په دې سره طالبانو ته د پیغام ورکړي چې هغوی د افغانستان جګړه نشي ګټلی. د سټولټنبرګ په خبره طالبان باید د یوې ریښتونې روغې جوړې لپاره د خبرو میز ته راشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د ولسمشر له لوري د اوربند غوښتنې په ځواب کې وویل که حکومت له نړیوالې وبا سره مبارزه غواړي بندیان دې خوشي کړي. سهیل شاهین په دې پیغام کې لیکلي چې حکومت په یوه او بله پلمه د بندیانو خوشي کېدل ځنډوي. د نوموړي په خبره اوربند د بین الافغاني مذاکراتو موضوع ده او د دغو مذاکراتو د پیل لپاره د ده په وینا حکومت خنډ جوړوي. دی وایي تړون شته خو هغه صادقانه عملي کېدو ته اړتیا لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون د فبروري پر 9 لاسلیک شوی. د دې توافق له مخې افغان حکومت باید 15,000 طالب بندیان او هم مقابل لوري 1,000 تنه افغان ځواکونه خوشي کړي څو د مارچ پر 10 بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شوې وای. خو دا خبرې لا تر اوسه هم نه دي پیل شوي او خلک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنو جګړو شاهد دي. قدرمنو دوستانو، ډیر زیاته مننه چې تر دې مهاله را سره یاستئ. پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو وکولای شئ د سیمې او نړۍ له تازه حالاتو څخه ځان خبر کړئ.